بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. مرګلو تیرو دوو درسي ورځو کې موږ په اکټیو او پاسیو باندې په جزئیاتو خبرې وکړې چې څنګه یو اکټیو سنټنس یا مثلا پاسیو ته یا مجهول حالت ته بدل کړو. نو هغه ډېر یادي خبرې وې، په هغې باندې موږ په جزئیاتو خبرې وکړې چې عمومي فورمول مهمو مرګلو چې ما تاسو ته یو عمومي فورمول وویلی، هغه دا دی چې to be verbs plus past participle یا third form of verb is equal to passive. یعنی کله چې to be verb وکارول شي، یعنی ما درته ویلي چې اته دنې انګلیسي ګرامر کې موږ فقط و فقط اته دنې to be verbونه لرو، نور to be verbونه قطعا د انګلیسي ګرامر کې اساس نه لري. یعنی to be verbs یعنی is, am, are, was, were, be, been, being. دغه اته دنې to be verb دي. to be verb واچوه، to be verb نه شاته بیا past participle یا third form of verb دی چې واچولو، دا په خپل ذات کې passive دی. یعنی هیڅ کله بل ټینس، هیڅ کله بل حالت داسې یو موارد نشي اختیارولی چې په هغې کې بي کارول شوي بیا پاس پارټیسیپل کارول شوي. هیڅ کله چې بي کارول شوي وه تھرډ فارم اف ورب بیا پاس پارټیسیپل راغلی و، تاسې 100% اطمیناني ویلی شي چې دا پاسیو دی. ما درته په دې باندې ویلی و چې بیا مې درته ویلی و چې کله از ام آر وکارول شي، کله چې سمپل پریزنټ ټینس از ام آر و او بیا پاس پارټیسیپل و، دا همیشه سمپل پریزنټ ټینس دی. کله چې واز ور و بیا پاس پارټیسیپل دا همیشه سمپل پاس ټینس دی. کله چې بی و او بیا پاس پارټیسیپل و، نو پوه شه چې دا یا سمپل فیوچر ټینس دی یا موډل اکزلري وربونه دی کې کارول شي یا امپیریټیو سنټنسز دی. او کله چې بین کارول شوی و پاس پارټیسیپل کارول شوی، دا به حتما پرفیکټ سمپل ټینسونه وي. که چیرته هډ بین بیا پاس پارټیسیپل کارول شوی، دا به پاس پرفیکټ سمپل ټینس وي. او که چیرته ویل هاو بین بیا پاس پارټیسیپل کارول شوی، دا به فیوچر پرفیکټ سمپل ټینس وي. که چیرته هاو بین یا هاز بین پاس پارټیسیپل کارول شوی، دا به همیشه پریزنت پرفیکټ سمپل ټینس وي. او دې ترڅنګ ما درته بینګ وویلی چې بینګ په ټولو کنټینوس ټینسونو پاسیو حالت کې بینګ پلس پاس پارټیسیپل کارول کیږي. او درته ومې ویلی چې که چیرته از ام آر او بیا بینګ بیا پاس پارټیسیپل کارول شوی، ته بند دا به پریزنت کنټینوس ټینس وي. او که چیرته واز ور بیا بینګ پاس پارټیسیپل کارول شوی، دا به فقط و فقط پاس کنټینوس یا پاس پروګریسیو ټینس وي. او د بقي څلور نوره کنټینوس ټینسونه چې هغه فیوچر کنټینوس ټینس دی، پریزنت پرفیکټ کنټینوس ټینس دی، پاس پرفیکټ کنټینوس ټینس دی او فیوچر پرفیکټ کنټینوس ټینس دی. ما درته وایي چې ګرامیټیکلی تاسې دغه څلور کنټینوس ټینسونه د اکټیو نه پاسیو ته نشئ چینج کوی. دا ډېر عادي موارد وو. بیا د تاسو د درس د پراکټیس په خاطر ما پرون تقریبا 50 جملې تاسو ته درکړي چې هغه اکټیو کې وي او تاسې باید هغه پاسیو ته چینج کړی وای، چې تر ډېره حد الحمدلله اکثره مرګلو ښکلي، معقول، منطقي او صحیح او بالکل دقیق ځوابونه وو. ډېر ښه وو او ډېر یې خوشحال کړمه دا چې دوی یعنی برداشت دقیق او یعنی دوی پوه شوي وو، نو دوی دقیقې جملې اکټیو نه پاسیو ته چینج کړی وي. خو له بده مرغه چې بیا هم د ځینو مرګلو په جملاتو کې ستونزې وي. او اساسي ستونزه دا وه مرګلو، تاسو ته ما فورمول ښودلی دی. اساسي ستونزه دا وه چې ما درته ویلي چې ټو بي وکاروه بیا پاس پارټیسیپل، تاسې به ټو بي نه وکارولې پاس پارټیسیپل. بغیر د ټو بي نه د پاس پارټیسیپل په پاسیو کې کارونه هیڅ اساس نه لري. نو په دې اساس دغه 50 جملې ما مخې ته دي، ډېرې عادي جملې دي. زه ډېر تیز مختصر دغه جملې درته وایم چې وګورئ ما څومره یعنی اسان لکه تاسو ته ویلي دي چې I take dinner. دا سمپل پریزنټ ټینس دی. کله چې سمپل پریزنټ ټینس پاسیو ته بدلوي، دې کې به از ام آر کاروي، بیا به پاسیو ته بدلیږي. مطلب I take dinner. I چې دی سبجیکټ دی، ټیک ورب دی، ډینر آبجیکټ دی. کله چې هر اکټیو سنټنس تاسې پاسیو ته چینج کوئ، سبجیکټ به بای فریز ته او آبجیکټ به سبجیکټ ته راوړئ. نو I take dinner، ډینر سر ته که ډینر، بیا چون سمپل پریزنټ ټینس دی، سمپل پریزنټ ټینس کې پاسیو کې ټو بی از ام آر کارول کیږي بیا پاس پارټیسیپل. نو ډینر دی چې سر ته کړو، ډینر سینګولر دی، سینګولر سره از راځي، ډینر از. او ورب دریم حالت ته بدل کا، ټیک، ټوک، ټیکن. ډینر از ټیکن. I چې دی بای فریز ته ځي، آبجیکټ ته ځي، سبجیکټ آبجیکټ ته ځي، آبجیکټ سبجیکټ ته راځي. نو مطلب دا چې I آبجیکټ حالت څه شی دی؟ می. بای واچوه، هغه آبجیکټ ته چینج کا، بای می. سو
dinner is taken by me. The دویمم دغاسې دی. She washes the dishes. The dishes are. ځکه are وایما چې dish singular, dish is plural. The dishes are. No, the dishes are washed by her. Number 2. Number 3. We play cricket. Cricket is. ځکه singular, cricket is played by us. Number 4. My mom kisses me. I am kissed by my mom. I am kissed by my mom. څومره عادي جمله. He teaches to the students every day. He teaches to the students. Every day باندې غرض نه لري. He teaches to the students. The students are taught by him every day. The students are taught by him every day. ډېر عادي همداسې Japan makes this car. This car is. ځکه singular دی. This car is made by Japan. او د بل مرګلو. They do not read books. Books are not. ځکه جمع. Books are not read by them. او د بل چې دی. He does not buy a phone. A phone is not. څنګه چې دغه to be وربونه شاته not واچوي. A phone is not bought by him. یعنی دغسې جمله سیمپل پریزنټ اوس خو زه 14مې ته راځمه مرګلو. I have 2 cars. د stative دی نه بدلیږي. Does he go to school دا نه بدلیږي ځکه verb intransitive دی not changeable دی. او 13 ته راځمه. Someone knocks the door. Someone knocks the door. یو څوک دروازه ټکوي. کله چې تاسې داسې جمله د خپله someone د خپله دغه someone چې دی د ضمیر مجهول دی نو دې په خاطر تاسې ویلی شئ چې the door is knocked. یعنی دروازه ټکیږي. موږ وایو چې دروازه ټکیږي. The door is knocked. په پاسیف ته چینج کوئ نو پښتو کې ترجمه داسې راځي چې د دروازه ټکیږي. دا لمنه چې someone knocks the door or the door is knocked. دروازه ټکیږي نو خپله پاسیو مجهول حالت ښیي او د someone خپله مجهول حالت دی نو ضرور نه ده چې someone وکاروئ. The door is knocked یعنی دروازه ټکیږي. حتما یو څوک یې ټکوي نو ضرور نه ده چې ته وایې چې the door is knocked by someone. نه the door is knocked. بس دغه کفایت کوي. ښه نو مرګلو یې دې ترڅنګ my father broke the door yesterday. و simple past tense دی. simple past tense کې به تاسې was were کاروئ بیا past participle. که singular وي was او که plural وي were. نو my father broke the door yesterday. My father نو the door ګوره چې سر ته راوړې singular شو. The door was broken by my father yesterday. The door was broken. څومره اسانه وي. دې ترڅنګ I called my father last night. My father was called by me last night. څومره اسان دی. My father singular نو was کارم. My father was called by me last night. They did not read the newspaper last week. They did not read the newspaper last week. The newspaper was not. ځکه نیگیټیو کې قاعدام دا ده چې not کارو not دی to be وربونو نشاته یعنی was ور نشاته. The newspaper was not read by them last week. Why did you call your teacher last night? Why did you call your teacher last night? Why was your teacher called last night? داسې لکه تاسې به ښه information question پسې to be ور اچوئ. ډېر اسانه. او دې ترڅنګ how did she cook eggs? How were eggs cooked? ډېر اسانه. we were happy نه چینج کیږي. state the situation. They did not respect me. They did not respect me. I was not respected by them. I was not respected by them. دا ډېر اسان دي مرګلو. راځم اخیري ته 25م ته I will learn Arabic. ګوره دا ماډل اگزلری استفاده شوی دی. ویل استفاده شوی. ما درته ویلې چې کوم ماډل اگزلری په اکټیو سنټنس کې کارول شوی یو تاسو غواړئ چې هغه پاسیف ته چینج کړئ تاسې به همدغه ماډل کاروئ. خو ګورئ به سبجیکټ ته به ګورئ چې سبجیکټ همدغه ماډل خوري که نه خوري. اکثره ماډل مثلا که ویل وي خو ټول یې خوري. که کین وي ټولو سره کارول کېږي. که کوډ وي که شوډ وي خو شل بیا آی وي سره فقط کارول کېږي که نه. یا has to have to کې که سینګولر وي has to تاسې دغه مواردو ته فکر کوئ. نور همدغه ماډل اګزلري وکاروئ. دې ترڅنګ بی بیا پلاس پاس پارټیسیپل. مثلا I will learn English لکه ما څنګه جمله لیکلې دی هغه به درته ووایم چې I will learn Arabic. Arabic will be learned by me.
I can learn Arabic. Arabic can be learned by me. I have to learn Arabic. وز دغه جملې ته ګوره have to به تاسو I have to learn Arabic. Arabic has to be learned by me. نو ګوره خاص می Arabic I have to Arabic has to ځکه چې Arabic د سر ته کې بیا غا singular د singular سره have to په ځای has to نو را have to دواړه یو معنا لري نو یا که must وي که can وي could وي shall وي should وي have to has to had to be going to د ټوله چې وي نو تاسو کولی شئ چې be یا past participle حتی imperative sentences کې دغه وکاروئ لکه ما ویل چې open the door let the door be opened په دغسې مواردو کې هم تاسو کولی شئ can she brush her teeth can her teeth be brushed can her teeth be brushed نو دغسې he should not curse anyone زه دوه رقم ته بلوش anyone should not be cursed by him yeah no one should be cursed by him یکی یو رقم دی anyone should not be cursed by him yeah no one should be cursed by him ډیر اسانه don't play soccer don't let soccer be played yeah let the soccer not to be played نو تاسو دواړه کولی شئ چې بدل کې په همدې طریقې she is selling pens ښه اوس هغه ته راځم continuous ته continuous کې being کارول کیږي اوس present continuous لکه چې ویله ده she is selling pens yeah he is listening to the radio is being listened by him she is selling pens are being sold by her my mom is kissing me I am being kissed by my mom څومره اسان دی یعنی هیڅ دی کې هغه نشته همداسې نیګیټیو ځم هغه ته past continuous ته we were playing cricket when he came cricket was being played by us when he came cricket was being played by us when he came ډیر اسان همداسې راځم چون وخت کم دی اخیری perfect tense-ونو ته داخلیږم هغه دا چې perfect tense-ونو کې به تاسې been کاروئ I have learned English هغه جمله ده یو پنځوسمه I have learned English has been learned by me ځکه English singular دی نو how په ځای has کارومه English has been learned by me we have purchased two cars have been purchased by us لکه two cars plural دی plural سره د has په ځای have کارومه ځکه چې present perfect simple tense دی she had cooked lunch had been cooked by her اخیری جمله he had not spoken Pashto had not been spoken by him او دلته future perfect simple tense هم باید یو جمله وای نه پیغمه چې شته که نشته او شته درې پنځوس I will have learned English when you come English will have been learned by me when you come ښه ډېر اسانې جملې مې مرګلو دې کې هېڅ دغسې ستونزه نه وه یعنی ډېرې عادي جملې ډېرې ابتدایي جملې خو تاسې یو شي ته متوجه شئ هغه دا چې قاعده به تاسې نه هېروئ قاعده همدا دی چې to be verb واچوه بیا خاخه پسې فرم دریم ته بدل کړه یعنی past participle یا third form د verb change کړه دریم فرم ته دا قاعده دی او to be وربونه داسې نه دي چې موږ وایو چې نه محدود دي اته دانې دي ما درته ویلي چې اته دانې to be وربونه دي is am are was were be been being دا to be وربونه دي په simple present tense کې is am are په simple past tense کې was were model ټولو سره be او imperative sentence سره be او been د درې perfect tense-ونو کې او being چې دی په د هغې کې continuous tense-ونو کې چې continuous tense-ونه فقط دکې دوه present continuous او past continuous tense د active نه passive ته changeable دي دغه بقي څلور continuous tense-ونه چینجېږي هم نه یعنی دومره عادي جملات او دومره عادي خبره که تاسې ذهن کې وسه تاسې مکمل active passive voice ډېر عادي یو بل ته چینج کولی شي په دې کې هېڅ ستونزه نشته بیا هم که څه ستونزه وه زه خدمت کې یم مرګلو دغه په تیر درس باندې او هغه جملاتو باندې چې ما لیکلي وو عادي او سرسري مرور وو اوس ښه مننه بیا هم ټولو مرګلو چې سلامونه وړاندې کړي دي سلامونو ته وعلیکم السلام
او مننه همدرد ګرانه، واقعیت تاسې پرمختګ کړی، ستاسو جملات اکثره قابل دي ستاینې وې، تاسې ډېرې معقولې او منطقي ښکلې. مرګله سید افغان ګرانه، نړۍ مننه چې تا د ویډیو د شیر کولو غوښتنه کړې. ستا جملې ډېرې دقیقې وې، واقعیت دقیقې وې ماشاءالله. یوازینۍ ستونزه چې ما هغه درته په کمنټ کې مطرح کړه هغه دا وه چې تا نه به بي اکثره یېرېدل. نو خواهش مې دا دی د ټولو مرګلو نه چې په پاسیف کې کله چې بي نه وي کارول شوی او بیا پاس پارټیسیپل دغسې موارد سنس نه کوي، نو دې په خاطر چې جمله ګرامیټیکلي صحیح وي، نو په غوښتنه مې دا ده چې تاسو یعنی ټو بي وربونه یو دغه یا ټو بي وربونو نه د هغه حالاتو مطابق وکاروئ، بیا پاس پارټیسیپل یا ترډ فورم اف ورب. مننه صدام خان ګران، تاسو نه وخت خیر دی، اوس هم پورې موږ اوس شروع کړو، مشکل نشته. او انس ګرانه، واقعیت تاسو ښکلې جملې جوړې کړې وې، لاس جملې تاسو وایئ چې ما تبدیلي کړې دي. له بده مرغه اکثرو مواردو کې ما جملات ته رسیدګي وکړه، خو ټولو مرګلو ته ممکن ما رسیدګي نه وي کړې، هغو معذرت غواړم. خو اکثره مرګلو چې جمله صحیح وي زه ورته لایک ورکوم. جمله که صحیح نه وي او ځینې وخت کې صحت ته اړتیا ولري، نو بیا د جملې د صحت په خاطر د هغې د سموالي په خاطر زه کمنټ هم کوم، دوی ته ریپلای ورکوم. په هر صورت مرګلو نن چې کومې مرحلې نن کومه موضوع ما ټاکلې د هغې ته کنډیشنل سنټنسز وایي. دغه جملې هم د انګلیسي ژبې په تکلون کې ډېر اساسي رول لري، ځکه چې دغسې شرطیه جملې دي او دغسې شرطیه مواردو دپاره کارول کېږي چې موږ وایو چې زه دغسې کوم خو په دې شرط. مثلا شرطیه جملې دي، شرطیه جملې په انګلیسي ژبو خبرو اترو کې ډېر اساسي رول لري او ډېر کارول کېږي. ممکن ځینو مرګلو ته دا پوښتنې پیدا شوي وي چې څنګه دغسې یو جملې جوړې کړو. واقعیت ډېرې مهمې دي او اساسي رول لري. نو په دې اساس ما نننۍ موضوع د کنډیشنل سنټنسز یا شرطیه جملاتو پر اساس تنظیم کړي. انشاءالله په کنډیشنل سنټنسز چې 4 موارد لري په دا باندې په جزئیاتو خبرې کوو. خو مرګلو هر کله چې او سید افغان ګرانه ته ډېر ښې نقطې ته اشاره وکړه. زه نه وایم، نه پوهېږم چې بدبختانه به وایم خوشبختانه ممکن ونه شو، یا هغه په دې چې زه اکثره دا عادت نه لرم چې مرګلو ته ووایم چې دا ویډیو شیر کوي یا دا مثلا داسې کوي. دا په ډېرو مواردو کې دغسې یو جرات نه لرم چې یو چا ته ووایم چې هغه شیر کوي ویډیو. خو بیا مې غوښتنه دا مرګلو ځکه چې ډېر دغسې مرګلي دي چې د انګلیسي ژبې مینوال دي او دوی د انګلیسي ژبې سره په کاري یا شغلي محلونو کې د رقم ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دې په خاطر چې دوی ستونزې حل شوي، دوی باید انګلیسي زده کړي. نو انګلیسي ژبه د انګلیسي ژبې زده کړه دوی دپاره ډېره اړینه ده او دوی ډېره جدي غوښتنه کول او کوي. نو په دې اساس که دوی مخکې دغه د درس د برنامې او د موږ د انګلیسي ژبې د تدریس د برنامې نه خبر شي، دا به دوی دپاره نسبتا ګټور وي. نو غوښتنه مې دا ده چې د تاسې ویډیوګانې شیر کوئ چې نور کسان ورنه مستفید شي. ځکه ما ته ډېر مرګلي داسې مرګلي ما سره په اړیکه کې وي او تماس نیسي چې استاد موږ انګلیسي ژبې زده کړې ته ډېره عاجله اړتیا وه، موږ له بده مرغه ډېر ته په تلاش دا و چې انګلیسي ژبه په پښتو چې چېرته تدریس شوي پیدا کړو، موږ پیدا نه شوه کړی. خو اخر موږ اوس خبر شو یا مو په یوټیوب کې اوس چې کله په پښتو ژبه انګلیسي موضوعات ووهل ایتا نوم راووتو یا په اصلاح تدریس موږ ولیدو، نو هغه بیچارهګان اوس ما سره په اړیکه کې دي چې ډېر مو خوند یې اخلو، داسې ډېر مفید تم شوی دی. موږ په کاري ماحول کې او کاري وړتیاو کې استعدادونو کې مثبت تغییرات او تحولات راوستي. نو په دې اساس مرګلو غوښتنه مې دا دی چې دې په خاطر چې د مرګلي لږ په وخت خبر شي او نو تاسې دغه ویډیوګانې در سره شیر کوئ نورو مرګلو سره، هغه هم هغې دپاره مثلا را دعوت کوي چې البته د برنامه دوی په موږ سره مخکې هغې کې جاین کې چې بیا شاته پاتې نشي. نو مرګلو نن کنډیشنل سنټنسز نه خبرې کوو. کنډیشنل سنټنسز دا شرطیه جملې د پښتو زه بیا جزئیاتو ته تختې ته داخلیږم، خو زه په پښتو کې یو څو خبرې کوم. هغه دا چې موږ کله په پښتو کې د کنډیشنل سنټنس په باره کې داسې وایو چې مثلا که زه مثلا 10 کلن شم نو یا که زه 20 کلن شم ځان ته یو موټر اخلمه. یعنی دا یو شاغه ده. یا که زه بازار ته لاړم تا ته به یو ښکلی تلیفون واخلم، یعنی تا ته تلیفون اخلم خو په دې شرط که زه بازار ته لاړم. نو مطلب دا دغسې موارد موږ کوو. یا مثلا وایو چې که ته ښه درس ووایې تا نه ښه بهترین ډاکټر جوړېدای شي. که ته که چیرې درس ووایې تا نه ښه بهترین ډاکټر جوړېدای شي یا بهترین ډاکټر درنه جوړېږي. یا مثلا موږ داسې وایو که پرون چیرته زه بازار ته تللی وای تا ته به مې یو قلم اخیستی وای. یا که پرون
زه مثلا کابل ته تللی وای نو ما به تا سره لیدلی وای دغسې موارد چې موږ که چیرته داسې شوی وای دغه ریزلټ به دا وای نو په دې اساس نو دغه کنډیشنل سنټنسز هم دغسې مواردو کې کارول کیږي چې انشاءالله په د څلورو مواردو نه چې کنډیشنل سنټنسز چې دې ته زیرو کنډیشنل فرست کنډیشنل سیکنډ کنډیشنل او ثرد کنډیشنل ویل کېږي دغه څلورو مواردو به انشاءالله زه په جزئیاتو خبرې کوم انشاءالله چې سختې نه دي خو دا په انګلیسي ژبه کې ډېر اساسي رول لري او مشکل نشته او کنډیشنل سنټنسز کې اکثره اف آی اف یعنی چې په پښتو کې که چیرته معنا لري دا کارول کېږي زه به انشاءالله تختې ته کمره واړوم او دغه باقي خبرې به تختې تر مخ وکړو درېږه چې خدای دې وکړي مرګلو دغه تخته سمه معلومه شي که څه ستونزه وه تاسې کوی شئ چې تختې د تنظیم پاک لراتون خام او زبردست ډیره مننه سید افغان ګرانه واقعیت چې ته ډېر کومک کوي په دې کې ډېر همکاري کوي واقعیت ویډیوګانې شیر کوي مرګلو سره دغسې مرګلو ته سپارښتنې کوي چې موږ پروګرام او برنامې سره یو ځای شي واقعیت دا د ستایلو وړ دی الله دې اجرونه درکړي او زبردست انس ګرانه تاسې ښکلي بالکل مخکې د دې نه چې موږ کنډیشنل سنټنسز په باره کې خبرې وکړو تاسې جملات بالکل دقیق دي مرګلو نن د 9 یا د جولای 24 تاریخ دی د 2019 کال نو نن به انشاءالله چې کومه موږ موضوع دی هغه کنډیشنل سنټنسز دي کنډیشنل سنټنسز یا کنډیشنلز یا کنډیشنل سنټنسز نو تاسو دواړه کارولی شئ نو دغه شرطیه جملې دي البته شرطیه دې ته جملات لکه شرطیه ویل کېږي دا مرګلو څلور قسمه دي یو ته زیرو کنډیشنل وایي زیرو کنډیشنل بل ته وایي چې فرست کنډیشنل فرست بل ته وایي چې سیکنډ کنډیشنل او بل ته وایي چې ثرد کنډیشنل ښه نو مرګلو موږ په مجموع کې کنډیشنل سنټنسز چې لرو زیرو کنډیشنل فرست کنډیشنل سیکنډ کنډیشنل او ثرد کنډیشنل دی اکثره مواردو کې زیرو کنډیشنل حتی کنډیشنل کې نه راځي ځکه دا شرطیه مواردو دپاره نه کارول کېږي بلکې دا د ټروث یا حقیقت دپاره کارول کېږي زه اول شروع کوم زیرو کنډیشنل بیا فرست بیا سیکنډ بیا ثرد ته خو تاسو ته یو ذهنیت درکړو چې کنډیشنل سنټنسز په مجموع کې څلور قسمه دي زیرو کنډیشنل فرست سیکنډ اند ثرد کنډیشنل سنټنسز نو اوس به زه راشم دغه زیرو نه به زه شروع کوم چې تاسو پوه شئ چې د زیرو کنډیشنل څه ته وایي او دا څه شی وي مرګلو زیرو کنډیشنل زه به دغه زیرو کنډیشنل یا فرمول به بیا درته ولیکم اول ته به راشو زیرو کنډیشنل ته زیرو کنډیشنل د کومو مواردو دپاره کارول کیږي مرګلو زیرو کنډیشنل کاملا د ټروث یا د حقیقت دپاره کارول کیږي چې یو شی 100% ترو وي یو شی 100% صحیح وي حقیقت ولري ساینسي موارد وي په تجربه ثابت شوی وي او یا دا داسې چې ټول حقیقي موارد وي د حقیقي مواردو دپاره تاسو زیرو کنډیشنل یا زیرو کنډیشنل سنټنس تاسې کولی شئ چې وکاروئ دې فورمول څه شی دی دې فورمول مرګلو دا ده چې تاسې به همیشه ګوره دا کې به همیشه تاسې اف کنډیشنل سنټنسز کې به تاسې همیشه اف کاروئ نو تاسې کولی شئ چې دې کې اف وکاروئ اف شاته به سیمپل پریزنټ ټینس کاروئ کوم ټینس سیمپل پریزنټ ټینس الحمدلله چې موږ ټوله ټینسونه ویلي دي نو ستونزه نشته بیا به تاسې کاما کاروئ کاما مو چې وکاروله دې شاته بل به هم سیمپل پریزنټ ټینس تاسې کاروئ ښه مرګلو دا به هم سیمپل پریزنټ ټینس وي دا به هم سیمپل پریزنټ ټینس وي کله چې اف مو وکارولو دغه جمله هم سیمپل پریزنټ ټینس وه هغه هم جمله هم سیمپل پریزنټ ټینس وه نو تاسې کولی شئ چې دې ته زیرو کنډیشنل سنټنسز وایي مرګلو کوم شي کې چې اف کارول شوی وي اف دې ته کنډیشنل کلاز وایي دا کنډیشن دا شرطیه جمله دی دغه شرطیه دی او دغه چې دی دا کنډیشنل کله چې اف کارول شوی وي دې ته وایي چې کنډیشنل دغه به شرط دی
دغه شرط دی، دا کنډیشن ښیي، ځکه دا یو شرط ښیي. او دا چې دی د دویم چې دی دا ریزلټ دی، دا نتیجه ښیي. څه شی ښیي؟ ریزلټ. دا مین کلاس دی یا ریزلټ کلاس دی او دا کنډیشنل کلاس دی. مرګلو څنګه؟ مطلب دا زه وایم که چیرې داسې وشي نو په نتیجه کې به داسې وشي. که چیرې یعنی په شرط دی چې داسې شي نو نتیجه به داسې شي. نتیجه به دا وي خو په دې شرط. نو دې ته ځکه ریزلټ وایي. کوم شي کې چې اف کارول شوی وي دا شرط دی او د اف نه شاته بله جمله چې کارول کېږي دا ریزلټ یا نتیجه یا پایله ښیي. اوس زه درته وایم خو مرګلو دا اکثره د ساینټیفیک مواردو دپاره ډېر ښه کارول کېږي. ساینسي هغه څه چې په تاسو ویلی دي چې د تختې ته لکه هغه نه دی کمره. څنګه مرګلو اوس تاسو کولی شئ چې ووایئ چې اوس څنګه دی؟ نو مرګلو اوس داسې دی چې مثلا دا به ټولو داسې چې په ثابت شوي خبرې. زه مثال یو خبره وکړم. زه ووایم چې که ته حقیقت خبره ټول حقیقت مثلا زه وایم چې که اوبو ته حرارت ورکړي دا په بخار بدلیږي یا که چیرته اوبو ته حرارت ورکړي دا په بخار بدلیږي. دا واقعیت خبره دی. یا که چیرته مثلا یخ په اور کې دی دا مثلا مایع کېږي په اوبو بدلیږي. یعنی یخ چې یو جامد دی هغه په اوبو یعنی مایع یعنی لیکویډ باندې یا مایعاتو باندې بدلیږي. نو دا یو حقیقت دی. نو د دې دپاره تاسې کولی شئ چې زیرو کنډیشنل وکاروئ ځکه دا ساینټیفیک موارد دي یعنی ساینسي ثبوت شوي موارد 100% حقیقي موارد دي. نو د دې دپاره تاسې مرګلو اوس کولی شئ دغه کمره صحیح دی او که صحیح نه دی یو اطمینان راکړئ. تاسې که بیا هم څه ستونزه لرئ کمره دقیقه نه وي چې کمرې کې هغې کې تغیرات راولو مثلا. او که صحیح وي م راته ووایه زه به دا کمره لږه شاته کړم. ځینې تاسې وایئ چې صحیح نه دی. مثلا مرګلو فکر مو وي سیمپل پریزنټ سیمپل پریزنټ ټنس. مثلا زه یو خبره کوم if you مثلا if it rains یعنی که باران ووریږي بیا چې شی دا سیمپل پریزنټ ټنس دی که نه دی؟ دا هغه سیمپل if مې وکارولو بیا سیمپل پریزنټ ټنس. it په سیمپل پریزنټ ټنس مثبته جمله کې سینګولر سره ورب اس یا ای اس خوري. if it rains که چېرته باران ووریږي دا کما مې ورکړه. او مثلا the earth زمکه چې څه کېږي gets wet زمکه لمده کېږي. نو وګوره دا چې دی دا هم سیمپل پریزنټ ټنس دی. مرګلو که باران ووریږي زمکه لمدیږي نو وګوره دا یو حقیقت دی. نو د دې حقیقت دپاره تاسې کولی شئ چې زیرو کنډیشنل وایي. دې کې داسې شرط نشته چې دغسې اکثره مواردو کې the truth 100% sure if it rains the earth gets wet نو زمکه خشکېږي. نو تاسې کولی شئ دا سیمپل پریزنټ ټنس دغسې دې دپاره وکاروئ. مثلا if you heat water که چیرته اوبو ته حرارت ورکړي دا سیمپل پریزنټ ټنس دی. it څه شی کېږي it evaporates هغه په څه شي بدلیږي بخار. it evaporates هغه بخار کوي. که چیرته وګورئ مرګلو دا کنډیشنل سنټنسز دی. دا وګوره دویم په سیمپل پریزنټ ټنس کې راغلی دی. که چیرته اوبو ته حرارت ورکړي it evaporates یعنی هغه چې څه کېږي بخار کوي. نو طبعا دا یو حقیقت دی درست حقیقت دی. نو د دې لپاره تاسې زیرو کنډیشنل سنټنسز کارولی شئ. خو زیرو کنډیشنل سنټنسز کې مرګلو یو شي ته مو فکر وي هغه دا چې کله if وکارول شي دا به هم سیمپل پریزنټ ټنس وي دا به هم سیمپل پریزنټ ټنس وي چې په دې کې غلط نه شئ. اوس ځمه پورته. اوس مرګلو دا پاکومه خدای دې وکړي چې تخته خو وړه دی دا نشي خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شئ مشکل نه وي. اوس فرست کنډیشنل ته ځمه چې دا خو البته ټول حقیقت دی ټول. اوس دغه پاکومه دویم قسم د کنډیشنل ته چې هغې ته فرست کنډیشنل وایي. څه شی فرست کنډیشنل. فرست یعنی اول. اول حالت څه شی دی؟
مرګلو فرست کنډیشنل په سمپل پریزنت ټینس او یا سمپل فیوچر په دوه پریزنت یا فیوچر پاسیبیلیټي ښیي د څه شي لپاره کارول کیږي دا چې دی های دا پاسیبیلیټي ښیي های پاسیبیلیټي ښیي یا پروبابیلیټي ښیي دا ډېر احتمال دی ډېر لوړ امکان ښیي یعنی دا پریزنت فکر مو مرګلو پریزنت او فیوچر high possibility ښیي یا high probability ښیي first conditional sentences فرمول چې شی دی فرمول خو دا دی چې تاسې به if کاروئ if مو چې کله وکارولو بیا به simple present tense چې شی simple present tense او بیا کاما مو چې وکاروله دلته مخکې simple present tense و تاسې به دلته simple future tense کاروئ دا فرق دی سمپل فیوچر ټینس کې څه شی کارول کیږي ویل دغه شی ته مو فکر وي مرګرو ځکه د زیرو کنډیشنل سره فرق همدا و چې هغلته به اف کارول کېدو دا به هم سمپل پریزنټ و دا به هم سمپل پریزنټ و خو نه دې کې اف چې وکارول شو دا به سمپل پریزنټ وي خو د ریزلټ چې دی ریزلټ به په سمپل فیوچر ټینس یا ویل به کارول کیږي څه شی به کارول کیږي ویل مثلا دا څه شی ښیي دا مرګلو های پاسیبیلیټي ښیي یعنی لوړ احتمال دی یو شی وجود ولري زه تاته وایم if I go to the city که بازار ته لاړم I will buy you a phone تاته به زه یو تلیفون واخلم یعنی مطلب ډېر احتمال دی دې شته چې زه بازار ته لاړم او که لاړم نو زه تلیفون اخیستو هغه هم شته احتمال هم شته چې زه تلیفون هم درته واخلم لوړ احتمال دی دې شته چې تلیفون درته واخلم مثلا if I come to Afghanistan I will meet you که چېرته افغانستان ته راغلم زه به در سره وګورم یعنی ډېر احتمال د دې شته چې زه افغانستان ته راشم او چې راغلم نو د دې احتمال هم قوي احتمال شته چې تا سره وګورم نو مرګلو داسې به وایم مثلا if زه به د بل مارکر استفاده کوم if I come to Kabul که کابل ته راغلم یعنی تروس I will اوس به تاسې ویل کاروئ I will meet you if I come to Kabul I will meet you که کابل ته راغلم تا سره به وګورم یعنی دا معنی مرګلو چې دا present او future high possibility ښیي مطلب دا وګورئ دا به همیشه سمپل پریزنت ټینس وي دا چې سمپل پریزنت ټینس شو د دې لپاره تاسې همیشه ویل کاروئ یعنی په د بل یا په ریزلټ کلاس کې چې دا نتیجه ګیري دی مثلا داسې ویلی شي کوای شئ چې دا د جملې سر ته راوړي هیڅ خبره نشته I will meet you زه به تا سره وګورم if I come to Kabul که چېرته زه کابل ته راغلم که کابل ته راغلم زه به تا سره وګورم هیڅ خبره نشته تاسې ریزلټ کلاس د جملې په سر کې کنډیشنل وروسته یا کنډیشنل سر کې د ریزلټ وروسته دواړه کوای شئ خو څه فرق دی که چېرته اف کلاس یا کنډیشنل کلاس تاسې دلته راوستل دلته به بیا کاما اچوئ کاما که چېرته مو دغه ریزلټ سر کې راوړو او بیا کنډیشنل بیا دلته کامې ته ضرورت نشته بیا کامې ته ضرورت نشته I will meet you زه به در سره وګورم خو په شرط د دې چې کابل ته راشم if I come to Kabul په شرط د دې چې کابل ته راشم یعنی که چېرته کابل ته راشم در سره ګورم صحیح دی مرګلو تاسې اوس دا ډېر مهم دی د فرست کنډیشنل کلاس کې یو څو ښکلې جملې جوړې کړئ چې زه یو نظر پې واچوم چې څنګه دی بیا به انشاءالله د دویم دریم ته داخل شو ښه نو اوس تاسې کولی شئ همدې مواردو باندې یو څو جملې جوړې کړئ if بیا سمپل پریزنټ دا مرګلو شرط دی if I come to Kabul په شرط دی دی چې کابل ته راشم I will meet you یا I will meet you if I come to Kabul یعنی زه به تا سره وګورم خو په شرط دی دی چې کابل ته راشم if چې چېرته کارول شوي دا معنی د شرطیه دی کنډیشنل دی نو دې لپاره په شرط دی چې کابل ته راغلم در سره ګورم نو چې کابل ته رانشم بیا خو نه کېږي نو په دې اساس مرګلو د ډېر های پاسیبیلیټي ښیي
دا معنا دغه ځکه فرست کنډیشنل وایي چې دې کې اول درجه احتمال د دې شته چې زه کابل ته راشم او چې راغلمه د دې قوي احتمال شته چې زه تاسو سره وګورم ډېر لوړ probability او possibility د دې وجود لري چې کابل ته راشم تاسو سره وګورم کابل ته راتګ دپاره مې احتمال ډېر هغه شته قوي دی او د تاسو سره د ملاقات دپاره نو تاسې کولی شئ چې اوس ښه ووایئ نه پوهېږم چې صدام ګرام اوپس ویلې دي پوه نه شوم چې ولې انټرنیټ یې هغه شو موږ سره څه هغه ښه I will see you if I come to home زبردست حقیار صاحب زبردست I will see you if I come to home که کور ته راغلم در سره وبګورم زبردسته جمله if I come to Pakistan I will meet you زبردست if I will meet you if I come to Pakistan ډېر ښه دواړه if I come to Afghanistan I will meet with Milad Afghan perfect sentence Saddam brother this is correct if I get married I will give you good gift عابد میوان سے زبردست جمله دی جوړه کړي خو get تا دروازې ته لیکلي GET واچوه ګرانه if I get married I will give you good gift ډېره ښکلې جمله مو ماشاءالله if I come city I will buy a phone for you هجران ګرانه د بات buy کا ځکه simple future tense I will buy a phone for you if I come to the city I will buy a phone for you I will but هیڅ کله دغسې یو هغه نه I will buy هجران ګرانه ښکلې جمله د but buy ته چینج کړه ځکه simple future tense به کاروي شاته که نه if I ride on horse I will reach soon there this is a perfect sentence همدر صاحب if I ride on horse که چېرته په آس باندې یعنې سورلي ووهو نو کور ته ځر بلکل خو تیز ځي که نه او بلکل هجران کنه وبخښئ تاسو صحیح کړی دی بلکل if I come to Kabul I will meet you زبردست سید افغان صاحب زبردست if I like to travel I will go to Europe perfect sentence we will talk to you if I have time زبردست we will talk to you if I have time I will talk to you if I have time زبردست که وخت مې لرلو خبر سره کوم یعنی احتمال د دې شته چې زه وخت ولرم او چې وخت مې ولرلو بیا احتمال قوي دی I will come to your home if you want perfect I will come to your home if you want که چېرته ته غواړې نو کور ته به درشم دې دا معنه چې په شرط د دې چې ته وغواړې کور ته خو دې راځم خو په شرط د دې چې ته وغواړې او د دې یعنی امکان ډېر شته چې ته مانه وغواړې او چې ودې غوښته د دې قوي احتمال شته چې زه دې کور ته راشم if you come with me when I will call you if you come with me I will زبردست جمله ماشاءالله بس دې کې خو داسې ښه if I come to New Zealand then I will meet you Saddam brother if you come to New Zealand then I will meet you if I come to New Zealand then I will meet you perfect if I come to New Zealand I will meet you perfect that then Saddam brother please don't use then just put a comma over there that's it if I come to New Zealand comma I will meet you there is no needed to write down or to use then so just put a comma over there that's it if I smoke I will get sick this is a perfect sentence همدر said زبردست والا ډېر خواندې ماشاءالله وکړو تاسو زبردست جملې لیکلې دي دې کې هغه نشته هېڅ هغه نشته مرګلو بیا هم درته وایم ځکه چې مخکې روان یو دې په خاطر چې مو غلطه را نشي ګډوډي یعنی ګډ نشي درنه کنډیشنل سنټنس کې دا فورمول اف خو ټولو کې کارول کېږي اف ځکه چې اف ما درته ویلي کنډیشنل سنټنسز ته اف کلاس هم وایي اف کلاس ځکه ورته چې دې کې اف کارول کېږي اف معنا که چیرې اف څه معنا که چیرې if I come to Kabul که چیرې زه کابل ته راغلم I will meet you تا سره به وګورم تا سره به ملاقات وکړم یعنی قوي احتمال د دې شته چې زه کابل ته راشم او که راغلم د دې قوي احتمال شته چې تا سره ملاقات هم وکړم یعنی دا امکان لري دا د امکان نه لري خبره نه دی زما راتګ کابل ته د امکان نه لري نه دی او چې کابل ته راغلم د تا سره لیدنم د امکان نه لري نه دی یعنی ما راتګ په مورد های پاسیبیلیټي یا ډېر لوی احتمال شته او بیا چې راغلم ستا ملاقات دپاره هم لوی احتمال شته نو په دې اساس دغسې موردو کې او زبردست هجران صاحب تاسو ماشاءالله if you not let me I will leave you
زبردست جمله د لیکلي زبردست زه د بل ټکي ته متوجه کړم خو if you not ګوره په سمپل پریزنټ ټینس کې ډو ډس کاروئ if you do not وایه if you do not love me I will leave you if you do not یا if you don't love me I will leave you زبردست جمله if she does not love me I will leave her if you do not love me I will leave you زبردست جمله خو do does وکاروئ په سمپل پریزنټ ټینس کې که تاسې منفي کوئ if you call me I will speak with you سید افغان صاحب زبردسته if you call me I will speak with you که زنګ راته ووایې خبرې به در سره که ښکلې جمله if I come to New Zealand I will buy a phone for you perfect Saddam brother this is what I want so you should use comma not then this is a perfect sentence thanks a lot for that okay نو مرګلو اوس ځمه دا درنه یاد نشي if plus simple present tense او کله چې دویم کې simple future وکارول شو دا چې شی دی دا first conditional دی او high possibility ښیي راشه چې دغه پاکم اوس د دویم ته راشم second څنګه هغه کومه ښه اوس مرګلو دویم یا second conditional ته راځم لږ تغییرات راولم ګوره second conditional کې څنګه وي امدا شی د معنا هیڅ شي کې فرق نه راځي د high possibility د low possibility ته کېږي چې شي ته low دغه امکانات کمیږي په second conditional sentences کې دلته خو first conditional sentences کې high possibility احتمال ډېر لوړ و دلته possibility لو شوه کمه شوه امکانات کم شو احتمال د دې ډېر کم ځي او دلته خو دې کې if simple present tense په ځای کې دی simple past tense دی چې simple present tense کې په second کې بیا simple present په ځای simple past کارول کېږي چې simple past او دلته موږ ویل کارولو اوس دلته ویل نه کارو چې شی کارو دلته کما دی چې واجه ویل دا چې simple past دی ویل دویم چې دی ویل دویم چې دی word بیا base form of verb word دی چې واچولو بیا به اول فرم word go word speak word learn word watch word teach اول فرم به تاسې کاروئ څنګه if I came دا کم به څه شي came به شي ځکه simple past tense دی که نه if I came to Kabul I would د would ویل به څه شي would به شي هېڅ نور مشکل دا کې نه راځي دا به would شي زه به خیر ده if I دا به came شي به شي دومره فرق if I came to Kabul I would meet you دا second conditional sentences دی مرګلو معنای څه دی او فرق څه دی یا دم کا چینج کما یا I would meet you if I came to Kabul فرق څه دی مرګلو په معنا کې فرق شته هیڅ فرق نشته خاص دومره دی مرګلو چې دا خیالات دي چې شی دي خیالات دا مطلب خاص دومره فرق دی چې مخکې یقیني خبره و ډېر لوی احتمالي وجود یقین نه وبخئ یقین د ترمینولوژي د چا چې حقوق او شرایط ویلي وي یقین ډېره اطمیناني خبره د یقین نه دی هغه هم یقین نه دی ولی احتمال قوي احتمال شته خو په دې کې احتمال ډېر کم د خیالات دي چې شي تصور دی وای دا خیال دی او جنون دی او نو دا یو خیال غونته دی if I came to Kabul I would meet you مطلب دا چې که کابل ته راغلم در سره وبګرم همدغه مرګلو د present او future د تاسې غلط نشه چې دا simple past tense دی نو دا به past وي دا past نه دی دا هم present او future ښیي دا present یا future loop possibility ښیي second conditional sentences talk about present or future loop possibility چې په دې خبره باندې سره پوه شئ و مرګلو
تاسو دا تصور ونه کړئ چې if I came to Kabul دلته پاست کارول شوی نو دا به پاست وي. پاست نه دی، د پاست خاص د دې دپاره کارول شوی دی چې لو پاسیبیلیټي وښیي. ویل would اکثره د لو پاسیبیلیټي دپاره راځي. if I came to Kabul دا تقریبا دا معنی چې که کابل ته راشم در سره ګورم خو نه ما کابل ته راتګ احتمال ډیر کم دی او د تا سره ملاقات یا کېدل دام یعنی نشونی داسې ډیره داسې ناممکنه غوندې محال یو تصور دی، یو خیال دی. مثلا مرګرو یو خبره درته وکم، مثلا چې که زه ووایم یو زه غریب کاس یم، یو غریب کاس یم، ډیر غریب مسکین، او زه تا ته وایم چې که چیرته 10 میلیونه ډالر زما په لاس راشي نو 15 میلیونه ډالر تا ته درکوم. ما غریب سړي سره 10 میلیونه ډالر لاس ته راتګ او بیا که چیرته راغله دومره سخا او دومره یو نیکي چې 15 میلیون یعنی نیمې تا ته درکم، دا هسې خیال دی او تصور دی. دا هسې د داسې خیالاتو او تصور دپاره فقط و فقط تاسې اول سمپل پاست او بیا به ووډ په دغه ریزلټ کلاس کې کاروئ. نو هېڅ خبره نشته. زه وایم if I had $10 million, I would give you $5 million. که چیرته یعنی 10 میلیونه ډالر ولرم نو 15 میلیونه ډالر تا ته درکوم، در حالی کې چې ما غوندته غریب سړي سره 10 میلیون ډالر دا یو تصور دی، یو خوب دی، او چې وی لرم بیا تا ته 15 میلیونه ما به دومره لوړې ژورې تېرې کړې وي او بیا به ما ته لاس راشي نیمې به تا ته درکړم. دا خو بیا بیخي لیونتوب دی، یعنی دا خو بیخي د امکان نه لرې خبره دی. نو په دې اساس باندې مرګلو تاسو دې دپاره سیکنډ کنډیشنل یا سیکنډ دغه تاسو کاروی شئ د دې دپاره، ځکه خیالاتو دپاره ایمیجنري. دلته اکثره موارد کې دوی وایي چې دا ایمیجنري یو خیالات دي. ایمیجنري نو کله د خیالاتو دپاره تاسې چې کوی شئ نو تاسې کوی شئ چې سیکنډ کنډیشنل سنټنسز د فرست کنډیشنل سنټنسز په ځای وکاروئ. مثلا زه د کمره اړومه ځکه چې د سړي مخ او خبرې او سترګې او حرکات لیدل کېږي، بیا هغه مفهوم لږ نسبتا دقیق وي. بخښنه غواړم دلته زه پوهېږم چې عکس مې صافه نه دی ځکه چې زه نسبتا مشکل نشته. ما هدف دا دی مرګلو، مثلا هسې خبره کومه 3 مرګلي دي ناست دي، یو امریکې نه تازه راغلی دی، دا ورته وایي چې مثلا ما ته یو دغسې یغه امریکې ته چې لاړې تلیفون راوړه، دی ورته یې دی امریکې نه راغلی، دی ورته چې زه چې امریکې ته واپس لاړ شم تا ته به تلیفون راولېږم. دغه صحیح دی. خو یو بل کس دی چې عادي سړی دی هغه بیخي هغه وایي چې که زه خیر که دره ونه زه چې امریکې ته لاړ شم زه به یې درته راولېږم، نو هغې پورې خاندي وخاندي که نه چې دغسې. یعنې مطلب دا هغه یو له نظره دا احتمال د دې شته نو هغه فرست کنډیشنل کاروی شي. د دویم سړي له نظره دا لږ د امکان نه لرې خبره ده. کله چې د امکان نه لرې وي نو دلته سیکنډ کنډیشنل سنټنس کاروی شي. نو په دې اساس همدومره فرق دی، په معنا کې هیڅ فرق نه کوي، دواړه پریزنټ او فیوچر پاسیبیلیټي ښیي. خو فرست کنډیشنل سنټنس پریزنټ فیوچر های پاسیبیلیټي یا های پروبابیلیټي ښیي او سیکنډ کنډیشنل سنټنس په فیوچر پریزنټ کې لو پاسیبیلیټي یا پروبابیلیټي ښیي. همدومره تفاوت دی، بل هیڅ تفاوت په معنا او هیڅ شي کې نشته مرګلو، همدا فرق دی. ښه اوس راځمه تھرډ کنډیشنل یا څلورم قسم هغه بل چې موږ ویل چې زیرو کنډیشنل، فرست کنډیشنل، سیکنډ کنډیشنل او تھرډ کنډیشنل. نو اوس به زه ځم، خدای دې وکړي چې مرګلو په دې پوه شوي وئ. چا خبره چې تاسو یو څو جملې په دې کې راواچوئ چې زه پوه شم چې تاسو په دې پوه شوئ که نه. د سیکنډ کنډیشنل کې تاسو یو څو جملې راولیکئ چې زه پوه شم. If he bought me a car I would be happy from him. Perfect. انس جان ډېره ښکلې جمله. if he bought me a car که هغه ما ته موټر واخلي ډېر به ترې خوشحاله شم. مطلب دا چې هغه ما ته موټر اخیستنه ډېره لرې خبره دی، پوه شوې؟ یعنې دا د احتمال نه لرې خبره دی. یعنې زه به خوشحاله شم خو په دې شرط چې موټر راته واخلي، پوه شوې؟ وایي نو مطلب دا چې
یعنی مطلب دا چې نه به هغه اتا خوشحالي نه احتمال ډیر کم دی. ولې کم دی؟ ځکه چې هغې له طرفه تا ته د موټر اخیستلو چانس ډیر کم دی. نو په دې اساس چې چانس دواړه طرفه کم وي، د پاسیبیلیټي یعنی لو پاسیبیلیټي وجود ولري، نو په دې اساس فقط و فقط موږ د فرست کنډیشنل په ځای سیکنډ کنډیشنل کاروو. نورې په معنا کې هیڅ توپیر نشته. فرست او سیکنډ کنډیشنل دواړه پریزنټ او فیوچر پاسیبیلیټي ښیي، خو دومره فرق دی چې فرست conditional high present or future possibility ښیي او second conditional low possibility په future او present کې ښیي. هم دومره فرق دی. زبردست، مننه. زه ځمه د اخري هغه ته وبخښئ دا جملې مې کاشکې نه وای پکې کړې، خو خیر اوس مې پاکې کړې. دا چې پاک شو خیر مشکل نشته. ملګرو دلته راځم. ښه دلته no possibility که زه ورکړم. ښه دلته احتمال، دلته third conditional چې دی، third conditional یا د بل conditional third conditional چې دی ملګرو دی کې no possibility یا احتمال د یو شي نشته. دا اصلا اسې یو مثلا موږ وایو دی کې څه کاروو؟ if خو کاروو. if خو ما درته وویل چې if به کاروئ. if مو چې وکارولو if نه شاته به تاسې past perfect به کاروئ. صحیح شو؟ past perfect بیا کما. صحیح دی؟ کما مو چې واچوله بیا څه شی کوئ؟ word دی کې word بیا word دلته have او بیا به past participle یا third form past participle. نه پوهېږم چې دا تاسو ته لیدل کېږي که نه، زه به د کمره کې خپله وګورم. او past participle ملګرو دې structure داسې دی چې بیا if مو واکارولو بیا به past perfect تاسو ته معلوم دی چې had کارول کېږي بیا past participle. if I had gone, if I had spoken, if I had learned, if he had gone, if she had watched, نو بیا would have gone, would have taught, would have spoken. نو تاسې کولی شئ would واچوئ بیا have واچوئ، ځکه چې would راشي که سینګولر وي که پلورل وي have کارول کېږي بیا past participle یا third form کارول کېږي. مثلا زه وایم if I had gone, if I had gone to Kabul, if I had gone to Kabul دا ملګرو اصلا untrue دی. untrue یعنی چې یو شی حقیقت ونه لري، یعنی دا شی تر اوسه پورې شوی نه دی. زه به وبخښئ د ایمیج نه دا شی پاکم چې دلته بیا سوء تفاهم رامنځته نه شي. دا untrue یعنی یو شی چې دی هغه نه لري حقیقت. if I had gone to Kabul I would have visited Afghan president. څه معنا ملګرو؟ دغه جملې معنا څه ده؟ دا ډېره ښکله معنا ده. دا if I had gone to Kabul I would have visited، ځکه دریم فورم ما درته ویل چې I would have visited Afghan president. څه معنا؟ دا معنا ملګرو دا ماضي دی. دا چې ښیي past conditional دی. دا ماضي حالت ښیي تیر شوی. دا معنا if I had gone to Kabul که کابل ته تللی وای I would have visited Afghan president، ما به د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی وای. یعنی مطلب دا چې زه نه کابل ته تللی یم او نه مې د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی، خو که چېرته ما به د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی وای خو په دې شرط چې کابل ته تللی وای. یعنی مطلب دا چې نه زه تللی او نه مې ملاقات شوی. نو د داسې دپاره untrue لکه کنډیشنل دی. لکه دا یو یعنی ته تللی نه یې دا نه دی شوی. موږ داسې وایو که چېرته بازار ته تللی وای تا ته به مې یو تلیفون اخیستی وای. که زه کابل ته تللی وای تا سره به مې ملاقات کړی وای. مثلا که چېرته
فلانی ژوندی وای د تا دپاره به یې موټر اخیستی وای. نو په دغه مواردو کې چې هغه نه دي نو دا ډیره مهمه ده مرګلو. پاست کنډیشنل کې تاسې دغسې سټرکچر دغسې جمله جوړوی شئ، ډیر اساسي رول لري مرګلو. دا ډیره په پښتو کې ښه ویل کېږي. if I had studied I would have spoken Pashto. که چیرته ما درس ویلی وای ما به په پښتو خبرې کولی شوای. لکه دغسې مثال که ته ووایې دغسې ښه راځي، نو تاسو مرګلو د داسې مواردو دپاره مثلا if I had studied I would have passed the exam. که چیرته ما درس ویلی وای ما به امتحان پاس کړی وای. خو دا منه چې نه ما درس ویلی و او نه مې امتحان پاس کړو. مطلب دا چې امتحان کې ناکامه شوم ځکه چې درس مې نه و ویلی، خو ما به امتحان پاس کړی و خو په هغه شرط چې ما خو درس ویلی وای. نو مطلب دا چې درس مې نه دی ویلی. دا ډیره مهمه هغه دی مرګلو چې دا درنه خطا نشي. دا جملې ډیرې کارول کېږي په هغه کې انګلیش کې او په پښتو کې ډیر اساسي رول لري. if I have a prisoner I will make many husbands. تاسې لکه فرست کنډیشنل ته میر ولي ګرانه تللي نه پوهېږم چې تاسو اوس موږ ویډیو ولیده که څنګه موږ تھرډ کنډیشنل کې لګیا یو. تاسو جمله دقیقه دی خو په فرست کنډیشنل کې نه په تھرډ کنډیشنل کې. مرګلو دغه دې په باره کې زبردست داسې جملې ماته ولیکئ. نو زه به خیر دی یو څو جمله نمرې نور هم ولیکم. مثلا if he had called me که هغه چیرته ماته زنګ وهلی وای I would have answered. ما به ورته جواب ورکړی وای. if he had called me I would have answered. که هغه ماته زنګ کړی وای ما به جواب ورکړی وای. مطلب دا چې نه هغې زنګ وهلی او نه ما جواب ورکړی. ما به جواب ورکړی وای خو په دې شرط چې ځان خو یې کړی وای که نه. نو موږ به وایو چې I would have answered if he had called me. I would have answered if he had called me. که چیرته ما ته زنګ کړی وای ما به جواب ورکړی وای. نو د داسې مواردو دپاره مرګلو تاسې کنډیشنل سنټنسز کاروی شئ. خو دغه موارد کې تاسې فقط و فقط تھرډ کنډیشنل چې د پاست ټینس کې کارول کیږي پاست کنډیشن ښیي، یعنی د تیر شوي. If Saddam had not gone to India, he would not have spoken Urdu. Perfect. میلاد افغان صاحب که صدام چیرته انډیا ته نه وای تللی نو هغه به په اردو خبرې نه شوی کړی. زبردست. یعنی دا چې هلته تللی دی اوس خبرې کوی شي، که نه وای تللی خبرې به یې نه شوی کړی. ډېره ښکلې جمله. This is a perfect sentence. ډېر ښه ملګرو تاسې داسې ښکلې ښکلې جملې. If I had had time I would have called you. نور ګرانه نو if I had had time ځکه past perfect tense درته ما ووی. if I had time دا simple past دی. if I had had time دا past perfect دی. I would have نو تا have پکې نه دی کارولی. وګوره دلته ما غاټ درته لیکلی دي چې تاسې کولی شئ چې بیا دغه have وکاروئ. if دا تا جمله به زه خیر دی زه ولیکمه هېڅ خبره نشته چې دغه متوجه شي. ګورئ ملګرو if I had time دا simple past tense دی. had time دغه past perfect دی. یو had دی past perfect auxiliary دی، د بل had چې دی د past participle main verb دی. main verb. if I had had time I would have. نه پیږم جمله دې څنګه وایي. if I had had time I would have called you. آفرین. که چیرته ما وخت لرلی نو ما به زنګ درته کړی وای. خو یعنی ما به زنګ درته کړی وای خو په دې شرط چې وخت مې لرلی، یعنی زنګ مې ونه کړو ځکه چې وخت مې نه لرلو. نو په دې اساس بالکل زبردسته جمله تاسې لیکلی دی خو تاسو جمله ما صحیح کړه. ښه اوکې نو پرابلم. مرګلیا
میرولی ګرانه اردو نه اردو نه هدف اردو ده یو ده هغه خیر د سپیل کې غلط شوی ده مشکل نشته. if she had requested I would have accepted. perfect همدر صاحب زبردست if she had requested I would have accepted. perfect sentence دی که هغه ما ته ریکویسټ کړی وای نو ما به قبول کړی وای خو دا معنی چې هغه ریکویسټ نه دی کړی نو ځکه ما قبول کړی نه دی. perfect ودرېږه چې if I had a teacher I would have taught English. هجران صاحب if my father had called me I would have come his meeting. وطن دوست ګرانه زبردسته جمله دی لیکلې خو کیم ما وایه ګرانه کیم چې دی دویم فرم دی کم اول او دریم فرم دی کم اول او دریم دی کم وایه کم اولم خو دریم هم دی زبردست. if I had gone to Pakistan I would have called you. ودرېږه څوک دی خاکسار صاحب if I had gone to Pakistan I would have. دلته ګوره ما have لیکلی دی تاسو د have کاروئ پکې وبخئ دا را کاروئ دا I would have بیا و past participle I would have called you. که زه پاکستان ته تللی وای نو تا ته به مې زنګ کړی وای. ښه زبردست ته ودرېږه چې وخت څنګه دی وخت خو وله پوره دی. ښه if I had studied I would not have been like that. لږه ستونزه شته میوند ګرانه جملې باندې تصور وکړه مثلا if I had time I would have come to see you. ساده هم ګرانه جملې باندې فکر وکړه if he had had واچوئ خاص had نه ما دغه جمله دې دپاره درته چې دا سخته جمله ده نو دې جملې د صحت دپاره ما درته یو څه شی ولیکل. ښه ملګرو زه دا ټوله خلاصې شوې کنډیشنل سنټنسز خلاص شو خو یو شی زه غواړم چې هغه فقط تاسو ته یادونه وکړم هغه دا دی چې ملګرو تاسې کولی شئ چې مثلا information question negative sentence interrogative sentences هر رقم ته جملاتو باندې کار وکړئ. مثلا زه اوس تاته ووایم لکه دلته تاسو هر رقم جمله جوړې کړئ what will you do مثلا what will you do if you have $10 million. مرګلو دا ضرور نه دی چې تاسو هم د ما درته طریقه تاسو انفارمیشن کوېشن تاسو یس نو کوېشن تاسو منفي جمله ته لاړ شئ هر رقم what will you do if you have $10 million یعنی که ته 10 میلیونه ډالر ولري څه شی به پې وکړي نو تاسو کولی شئ مثلا ګوره دا کوم کنډیشنل دی دا مرګلو فرست کنډیشنل دی ولې فرست کنډیشنل دی ځکه if دا سمپل پریزنټ کې دی او دا شاته ریزلټ کلاس ویل استعمال شوی دی ویل کله چې اول if په سمپل پریزنټ ټینس کې وي دا په ویل دی کې یا سمپل فیوچر کې وي دغه فرست کنډیشنل وایي فرست کنډیشنل صحیح دی what will you do if you have $10 million what will you do if you have $10 million که 10 میلیونه ډالر ولري څه شی پې کوي صحیح دی مثلا ته وایي if I have $10 million I will buy 2 houses 1 car and مثلا چې هر څه وایي همداسې ته ویلی شي نوره مثال ته دغسې کولی شي نو تاسې کولی شئ چې انفارمیشن کوېشن دغسې نور مثلا یا زه بل رقم ته ښه what would you have bought what would you have bought for me if you had gone to Dubai what would you have bought for me
if you had gone to Dubai. یعنی که دوبۍ ته تللی وای تا به ما دپاره څه شی اخیستي وای. نو مرګلو ضرور نه دی تاسو په ټولو اړخونو باندې فکر وکئ. What would you have bought for me if you had gone to Dubai? یعنی که ته دوبۍ ته تللی وای نو زما دپاره به دې څه شی اخیستي وای. یعنی مطلب دا ته خو تللی نه یې خو که تللی وای څه شی به دې اخیستي وای. نو ته ورته وایې چې if I had gone to Dubai, I would have bought a beautiful watch for you. که دوبۍ ته تللی وای یو ښکلی ساعت به مې درته اخیستی وای. نو تاسې کولی شئ مرګلو دغسې دپاره هغه وکاروئ. مثلا اوس نوره جملې ته که زه دغسې لاړ شم، ما مقصد دا ده چې تاسو متوجه کمه چې تاسو باید دې باندې پوه شئ. مثلا زه بل if you do not study, I will not be your friend. I will not be your friend. مثلا if you do not study که ته چېرته درس نه وایي I will not be your friend. زه به تا مرګلی نه ومه. I will not be your friend anymore. یا if you do not study I will مثلا که دلته if you do not study I will hate you. If you do not study I will hate you. Simple present tense, simple future. First conditional sentence there. If you do not study I will hate you. که چیرته مثلا ته نه درس نه وایې نو بیا درنه نفرت کومه. یعنی I will not love you. I will hate you if you do not study. I will hate you if you do not study. پوه شویم؟ نو دغسې مواردو دپاره مرګلو تاسې کولی شئ چې تاسې دغسې وکاروئ. مثلا information question, interrogative sentence. مثلا تاسو ټولو اړخونو نه are you مثلا will you go to school? Will you go to school with me? Will you go to school with me if I tell your father? Masad. Hey, will you go to school with me if I tell your father? یعنی که تا پلار ته ووایم مکتب ته راسره ځې. If I tell your father will you go to school with me, که پلار ته دې ووایم مکتب ته راسره ځې. مثلا مرګلو تاسې کولی شئ yes no question, interrogative sentence, negative sentence, information question ټولو باندې فکر وکړئ. دا ضرور نه ده چې فقط conditional sentence کې zero conditional first second او third conditional sentences کې ما تاسو ته فقط imperative sentence وبخئ positive یا affirmative sentence باندې هغه وکړئ. تاسې کولی شئ چې دغسې negative, interrogative او information question په ټولو ټینسونو باندې هغه وکړئ، دغسې تاکید وکړئ. نو په دې اساس باندې تاسې کولی شئ چې همداسې زه مثلا will you are you learning English if I buy you a book? Will you learn English if I buy you a book? Will you learn English if I teach you English? Will you study if I take you to United States? Will you work if I send you to if I take you to Dubai? آیا کار به وکړي که دوبۍ ته دې ولیږم؟ Will you work there if I take you to Dubai? Will you work if I get visa for you? یعنی که ته کار به وکړي که چېرته ویزا درته واخلم. نو دا مرګلو تاسو ټولو مواردو کې ضرور نه ده چې په دغه مواردو کې مرګلو وخت پوره دی، وخت د وخت نه تیر دی. خو یو هغه باندې بلم خبرې کومه، یو څو مختصرو ټکونې، یو خیر دی که هغه نشو. نو if not مرګلو if not دغه دپاره unless هم کارول کېږي. unless ځکه چې تاسو ته بیا پوښتنې پیدا نشي. دې په خاطر صحیح دی چې د ځینو هغه سطحه
ټیټه ده او ضرور نه ده چې زه په همه ټولو مواردو باندې تمرکز وکم، خو د ځینو دپاره داسې موارد بیا ګټور دي، د هغو دپاره چې ګټور دي زه دغه if not معنی unless. صحیح دی؟ unless. مثلا if you do not study، مثلا که ته درس نه وایې، صحیح دی؟ first conditional. If you do not study you will fail. You will fail. که چېرته درس نه وایې خو ناکامیږي. You will fail the test. If you do not study you will fail the test. که چېرته درس ونه وایې نو امتحان کې ناکامیږي. صحیح دی؟ مثال دغه ګوره دا منفي دی. if you do not، دغه if کلاس منفي دی، نو چې منفي دی تاسې د if you do not په ځای تاسې کولی شئ چې دغه do not د if لکه if do not یا if not، نو د دپاره تاسې unless کارولی شئ. څه شئ؟ unless. unless you study you will fail. چې فکر مو وي دا لږ پیچیده دی، پیچیده دی خو ډېر پیچیده نه دی. unless you study ته به فکر کوي د جمله مثبته دی. unless you study دا معنی که درس ووایي you will fail نو ناکامیږي نه. unless دا معنی چې if not study you will fail، یعنی که درس ونه وایي unless you study you will fail the test. دا معنی چې if you do not study you will fail the test. نو د دې لپاره unless you study you will fail the test. if you do not smoke cigarettes you will get healthy. که سیګریټ نه څکوي ته به مثلا صحتمند شي. نو داسې مواردو دپاره مثلا که چېرته منفي وي زه یو بل جمله کیدای شي ولیکمه. مثال you do not you will not have sons until like you get married. نو موږ وایو چې unless you get married you will not have kids. دا معنی که واده ونه کې ماشومان نشي لرای. نو unless you get married دا معنی if you will not get married then you will not have kids. نو unless دا معنی if not. نو مرګلو دا مې دغه لپاره درته ویل چې تاسو د unless طریقې سره بلد شئ چې unless څه ته ویل کېږي. صحیح دی؟ زه دا کوم یو بل مورد باندې زه خبرې کوم، خدای دې وکړي چې دې باندې پوه شوي وئ. هغه هم ضرور نه دی خو دې په خاطر چې بیا درته چاته سوال پاتې نشي زه دې په خاطر دغه وایم. مرګلو if او د ویدر ترمنځ فرق درته ښیم. if یا ویدر دا دواړه یو معنی که چېرته موږ وایو چې که چېرته که پښتو کې ولیکو نو دغسې یو ځای لیکه، که دغسې ولیکې که چېرته که نه، خو اصلا دغسې که چېرته یو ځای. که چېرته د دې لپاره اف یا ویدر دواړه یو معنا لري، خو فرق یې څه شی دی اساسي؟ فرق یې مرګلو دا دی چې اف چې کله راغو دا کنډیشن ښیي، یو کنډیشنل مواردو کې کنډیشن. خو که چېرته ویدر راغلو دا دوه اپشنې دي چې two options په ځای باید وکارول شي، یعنی دوه اپشنې باید وجود ولري د یو انتخاب لپاره. مثلا if I go to school I will tell my teacher about your absentees. که مکتب ته لاړم نو استاد ته به د ستا غیر حاضرۍ په هکله ووایم. if I go to school I will tell the teacher about your absentees. خو whether دا معنا چې دوه اپشنې وي. مثلا دا یو او بل دا چې اکثره whether په yes no کوېشنو کې استعمالیږي. چې کې yes no کوېشنو کې yes no questions. مثلا where is
Shakir. I don't know whether Shakir is at home or at school. وګورئ دوه اپشنې دي. I don't know whether Shakir is at home or at school. زه نه پیږم شکر په کور کې دی که په مکتب کې دی. نو ته ویلی شي I don't know if Shakir is at home or school. داسې ویلی شي خو اکثره دغه I don't know if Shakir is at home or school. I don't know whether Shakir is at home or school. نو تاسې کولی شئ په ډیری مواردو کې چې دوه اپشنې وجود ولري اکثره یس نو کوشن مواردو کې تاسې ویدر هم کارولی شئ د ایپ په ځای. مرګرو دا اضافي معلومات و دې دپاره څوک چې پوه نه شوه تشویش مه کوئ. دا په کنډیشنل سنټنسز هغه مواردو کې ډېر نه کارول کېږي. دا مې د ستاسې دا مې اکثره د یغو مرګرو دپاره یادونه د دغو ښه وبخئ مرګرو. وخت پوره دی وخت خو پوره څه چې د وخت نه خبره تیره دی. زه اخري مرګلو د اخري موارد مې د هغو مرګلو دپاره دغه کار وکړه چې هغه مثلا انګلیسي کې لږ لوړ وي او غواړي چې د داسې مواردو نه هم خبر شي چې یاره اف ویدر سره څه فرق دی او دې تر څنګ اف ناټ یا انلیس د کومو مواردو دپاره کارول کېږي. نو په دې اساس باندې مرګلو ما اشاره وکړه چې یعنی دغو نه هم خبر شي. او زبردست الناس ګرانه unless you try you will fail. یعنی که ته کوشش ونه کړې if you do not try you will fail. unless you try you will fail. یا you will fail unless you try. ډېر تاسې کولی شئ زبردسته جمله انس ګرانه بالکل همداسې دی. تاسې کولی شئ چې unless د if not په ځای وکاروئ مشکل نشته. نو دا مې دې په خاطر وویله چې هغه ملګري چې داسې مواردو ته ذهن رسیږي او د موضوع کچ کړې وي او اخیستې وي نو دا ښه دی. excellent همداسې I don't know whether he works or studies ځکه چې هغه ورکس دی چې وویلې خو سټډیز کې بیا IES وای په IES ځکه سمپل پریزنټ ټینس دی ځکه چې هغه هم سینګولر باید شي. زبردسته جمله I don't know if he works or studies یا I don't know whether he works or studies. اکثره whether چې کله دوه اپشنې وي نو تاسې کارولی شئ د هغه مواردو دپاره. if هم کارولی شئ ستونزه نشته خو whether بیا د یو اپشن دپاره نشئ کارولی. مثلا I don't know whether he studies. داسې نه تاسې ویلی شئ I don't know if he studies. خو کله چې وایي چې I don't know if he studies or work داسې works ویلی شي یا I don't know whether he studies or works. په whether کې دوه اپشنې باید وي. په if کې خیر دی که دوه وي او که یو وي مشکل نشته. he shouldn't speak like that whether he is a president or not. perfect. دا چا جمله ویلې دا خو ډېره زبردسته جمله حسن ګرانه زبردسته جمله. he shouldn't speak like that whether he is a president or not. whether he is a president or not a president. perfect sentence. دا ډیره ښکلې جمله ده ډیره مې خوښه شوه ماشاءالله. it was great listen to them. مننه میلادانا how will you feel doing you do not something wrong. بالکل ښه زه به څه ووایم په دې کې ښه اخري ښه زبردست مرګلو ماشاءالله تاسې زبردست جملې لیکلې دي. دې نه ما برداشت دا دی چې تاسې په درس باندې پوه شوئ. بیا هم چون وخت ناوخته دی یعنی یو 15 دقیقې ما اضافي خبرې کړې دي. حتما ستاسو مې اضافي وخت نیولی دی هغې معذرت غواړم. نو مرګلو یو داسې نیمه دقیقه که څه پوښتنه لرئ پوښتنه مو مطرح کړه چې زه همدا درس په باره کې چې هر شي په باره کې وي زه ځواب درکړم کنې نیمه دقیقه وروسته به زه ځم. what you have planned for next class sir. یو هجران ګرانه یو بله موضوع ټاکم یا هغې نه وروسته زه بیا ډایرکټ انډایرکټ سپیچ ته انشاءالله داخلیږم. good teaching مننه مې اخیل ګرانه. I don't know whether I sleep or awake. او خاکسار صاحب زبردست. مثلا زه یا تا ته یم مثلا should we go to the downtown or to the swimming pool. I don't know whether to go to the downtown or swimming pool. I don't know whether to go there or stay here. I don't know whether to go to school or stay at home. مثلا I don't know. I have no idea whether to go to my office or stay at home. مثلا تو اپشن لپاره تاسو whether کارولی شئ. if هم کارولی شئ هیڅ مشکل نشته خو چې یو اپشن وي whether نشئ کارولی. I don't know whether to stay home now. I don't know if I stay at home. Yeah, if I don't know whether I stay at home or go to the office. No داسې موارد باید. مننه هم در صاحب. مننه انس ګرانه. ښه نو مرګلو ماشاءالله تاسې زبردست جملې لیکلې دي. دې نه ما برداشت دا دی چې تاسې په درس باندې پوه شوئ. بیا هم چون وخت ناوخته دی یعنی یو 15 دقیقې ما اضافي خبرې کړې دي. حتما ستاسو مې اضافي وخت نیولی دی هغې معذرت غواړم. نو مرګلو یو داسې نیمه دقیقه که څه پوښتنه لرئ پوښتنه مو مطرح کړه چې زه همدا درس په باره کې چې هر شي په باره کې وي زه ځواب درکړم کنې نیمه دقیقه وروسته به زه ځم. what you have planned for next class sir. نو
مننه خټک صاحب. ښه نو مننه مرګلو. نو تاسې کولی شئ د ویدر اف ترمنځ او انلیس لږه پیچیدګي لري، ډېره پیچیدګي نه لري، منفي کې تاسې هغه ناټه ټولو مورد انلیس لاندې وایي که نه. مثلا زه لکه بل چا ویلي وه مثلا if you لکه بل جمله جوړه کړې یو مرګري if you do not try you will fail. نو if you do not try دومره اوږده جمله لنډه unless you try you fail you fail unless you try. دا معنی چې you will not pass if you will not try. You will fail if you will not try. Unless you try you will fail. نو په دې اساس ډېر هغه وم زبردست همدر صاحب. I don't know whether to listen to you or take dinner. Perfect. I don't know whether to take dinner or listen to you. I will prefer taking dinner than listening to me. اوکی مرګلو مننه همدر صاحب. جملې نه همداسې معلومیږي چې ماښام ډوډۍ البته هغه خوري، خو دې په خاطر چې اوس دم دی کې مشوش دی البته چې یا چې څنګه ما ته غوږ ونیسي او که هغه ماښام ډوډۍ وخوري. مننه مرګلو ټوکه مې وکړه همدر صاحب. مننه وخت مو نه ضایع کوم. تر بعدي درسونو پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه ښې چارې. مرګلو کنډیشنل سنټنسز ډېرې مهمې وي، تاسې پراکټیس په وکړئ. انشاءالله انګلیسي ژبې تقویه کې ډېر اساسي رول لري. مننه تر بعدي وخت پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. مننه خاکسار صاحب. نړۍ مننه. خوشحال اوسئ. ښه وختونه ښې چارې.